د امرالله صالح په کور کې د پیسو په اړه حقیقت. طالبانو خلک څه وایي؟ سلام ستړي مشئ. تېره ورځ طالبانو د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې دوی د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح په کور کې څه باندې 6.3 میلیونه ډالر او 18 د سرو زرو خښتې ترلاسه کړې. په ویډیو کې ښکاري چې څو کسان د ډالرو بنډلونو او د سرو زرو خښتې شماري او انځورونه یې اخلي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سکرتر بلال کریمي ټویټر کې د ویډیو په خپرولو دا خبر تایید کړی. دغه راز د افغانستان بانک یوې سرچینې هم ویلي چې یادې پیسې او سره زر دغه بانک ته سپارل شوي، که څه هم د صالح د کور ادرس نه دی روښانه شوی. ویل کېږي چې پنجشیر کې دی. دغې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه راپارولي. ځینې خلکو ویلي چې دا د ملت پیسې وې او امرالله صالح له ځان سره وړې وې. ځینې وایي چې دا پیسې ممکن رښتیا ځکه د امرالله صالح په کور کې وي چې امرالله صالح پنجشیر ته د جګړې لپاره تللی و، د چکر لپاره نه و تللی او جګړه په پیسو کېږي. خو ځینې بیا دا یو تبلیغاتي عمل بولي. دوی وایي صالح د استخباراتو په برخه کې یو مخکښه څېره وه او دومره ساده هم نه دی چې پیسې دې داسې ځای پرېږدي چې په دومره اسانۍ دې د طالبانو لاس ته ورشي. او بل د صالح په اړه چې ویل کېږي چې نوموړی تاجکستان ته تللی، کله چې تاجکستان نوموړي ته پناه ورکوي او چورلکې هېواد ته دننه پرېږدي نو بیا یو 2 بیګه پیسې هم ورسره پرېږدي. او نه هم د صالح لپاره د پیسو وړل یا پنجشیر کې پټول دومره سخت کار و. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا چې تاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښنو کې خدای مو سپارم. الله په امان.